د حامیم السجده مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو څلوېښتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 450 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی حمیم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون حمیم دا قرآن د ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکي خدای له خوا نازل کړی شوی دی یو داسې کتاب چې د هغه آیاتونه په تفصیل سره بیان کړی شوی دی د عربي ژبې قرآن د هغو خلکو لپاره چې علم لري زیری ورکوونکی او ویرونکی دی خو له دغو خلکو نه زیاترو ترېنه مخ واړوي او غوږ ورته نږدي وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وای د کوم شي خواته چې ته مونږ ته بلنه راکوي د هغه لپاره زمونږ زړونه پردو پوښلي دي زمونږ وګونه کانه شوي دي او زمونږ او ستا تر منځ یو پرده حایله شوې ده ته خپل کار کوه مونږ به خپل کار کوو قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ای پیغمبره دوی ته وایه زه خو یو بشر یم ستاسې غوندې ما ته د وحی په وسیله ښودل کېږي چې ستاسې خدای ایکي یو خدای دی له دې امله تاسې مخامخ د همغه لوری غوره کړئ او له هغه نه بخښنه وغواړئ د مشرکانو لپاره تباهي ده چې زکات نه ورکوي او له آخرت نه منکر دي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون پاتې شول هغه کسان چې هغوی ومانه او نیک عملونه یې وکړل د هغو لپاره په یقیني ډول داسې اجر دی چې د هغه لړۍ هیڅکله پای ته رسیدونکې نه ده قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ای پیغمبره دوی ته ووایه آیا تاسې په هغه خدای باندې کافر کیږئ او نور د هغه سیالان ګرځوئ چې هغه ځمکه په 2 ورځو کې پیدا کړه همغه خو د ټولو نړیوالو پروردګار دی وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين هغه د ځمکې له منځته راوړلو نه وروسته پر هغې د پاسه غرونه خښ کړل او په هغې کې برکتونه واچول او په هغې کې د ټولو غوښتونکو لپاره د هر یو د غوښتنې او اړتیا سره سمه په صحیح اندازه خوراکي مواد برابر کړل دغه ټولې چارې په 4 ورځو کې سرته ورسېدلې ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين بیا هغه د اسمان خواته متوجه شو چې په هغه وخت کې محض لوګي هغه اسمان او ځمکې ته وویل منځ ته راشئ که تاسې وغواړئ او که ونه غواړئ دواړو وویل موږ رامنځته شو د فرمان منونکو په توګه فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في
هله نو هغه په 2 ورځو کې 2 اسمانونه پیدا کړل او په هر اسمان کې د هغه قانون وحی کړ او موږ د دنیا اسمان په دیو سره سنگار کړ او هغه مخ محفوظ کړ دا هر څه دی برلاسي په ذات پلان دی. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. اوس که دوی مخ اړوي نو دوی ته وایي چې زه تاسو له همغه سیو ناڅاپي رالویدونکي عذاب څخه ویروم لکه چې پر عادیانو او سمودیانو باندې نازل شوی. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. کله چې د خدای استاجي هغه ته وړاندې ورسته هر خوانه راغلل او هغه یو په هول چې الله نه پرته د هیڅ بندګي مکوي نو هغه ویل که زمون پروردګار غوښتلای نو پرختي به لېګلې وي لدې عمل مونږ هغه خبره نه منو چې د هغې لپاره لېګل شوی است. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. د عادیانو حال دا و چې هغوی په ځمکه کې په ناحقه تکبر وکړ وی ویل لمونږ زیات زورور څوک دي. هغوی دا فکر نه کړ چې کوم خدای چې هغوی پیدا کړی دی هغه له دوی نه زیات زورور دی. هغوی زمونږ له آیاتونو نه انکار کاوه. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. په پای کې مونږ په څو شومو ورځو کې پر هغو سخت طوفاني باد والوزو ترڅو چې په هغو باندې د همدې دنیا په ژوند کې د ذلت او رسوایی د عذاب خوند وڅکو او د آخرت عذاب خو له دې نه هم زیات رسوا کوونکی دی. هلته به هیڅوک د هغو مرستندوی نه وي. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. پاتې شول سمودیان هغو ته موږ سمه لاره وړاندې کړه خو هغوی د لارې لیدلو په ځای د ګمراهۍ او ړوندتوب غوره کړ. په پای کې د هغو د کړو وړو له امله پر هغو باندې د ذلت عذاب راوغورځېده او موږ هغه خلک وژغورل چې ایمان راوړی او له ګمراهۍ او بدعملۍ نه یې ډډه کوله. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. او لږ هغه ورځ در په زړه کړه چې کله د الله دغه دښمنان دوزخ ته د تلو لپاره حاضر کړي راوستل شي. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. د هغو مخکنی به د ورستنیو تر راتلو پورې ایثار کړی شي. بیا کله چې ټول هلته ورشي نو د هغو غوږونه او د هغو سترګې او د هغو د جسم پستوکي به پر هغو شاهدي وایي چې هغوی په دنیا کې څه کول. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هغوی به د خپل جسم پستوکو ته وایي تاسې زموږ پر خلاف ولې شاهدي وویله
هغوی به جواب ورکړي موږ همغه خدای غږولی چې هغه هر شی غږولای دی همغه تاسو لومړی ځل پیدا کړی وي او اوس د همغه لوري ته تاسو بیرته راګرځول کیږي وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون تاسو چې کله په دنیا کې په پټه جرمونه کول نو له تاسو سره دا فکر نه و چې یو وخت به تاسو خپل غوږونه او تاسو سترګې او تاسو د جسم په ستوکې پر تاسو شاهدي وي بلکې تاسو خلا دا غنل چې تاسو له زیاتره عملونو څخه خدای هم خبر نه دی وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ستاسو همدغه ګمان چې تاسو په خپل پروردګار باندې کړیو تاسو غرق کړی او د همغه عمل تاسو زیانمن شوي فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين په دې حالت کې که هغوی صبر وکړي او که ونه کړي اور به د هغو استوګنځي وي او که د بیرته ستنېدو فرصت وغواړي نو هیڅ فرصت به هغو ته ورنکړل شي وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين مونږ پر هغو باندې داسې ملګری مسلط کړي و چې هغو ته د دوی نه وړه کړ په تیرو وختونو او راتونکو کې هر څه ښایسته کړي و په پای کې پر هغو باندې هم د عذاب همغه فیصله تطبیق شو چې له هغو څخه د مخکې تیر شو پیریانو او انسانانو په ډلو باندې تطبیق شوی په یقیني ډول هغوی زیانکاران وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون او داغه د حق منکران وای داغه قرآن هیڅ کله ما اوري او کله چې واورول شي نو په دې کې خلل واچوي خای چې په دې توګه هغه څوک وانه اوري او تاسو برلاسي شي فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون په دغه کافرانو به موږ د سخت عذاب خوند وڅکو او دوی ته به د هغو خورا ډیرو ناوړه حرکتونو چې دوی کوي بشپړه بدله ورکو ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون هغه دوزخ دی چې د الله دښمنانو ته په بدله کې ورکړ شي په هغه کې به تل تر تله د دوی کور وي دا د دې جرم سزا چې هغوی زموږ د آیاتونو څخه انکار وکړ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين هل ته دغه کافران وایي چې ای زموږ پروردګاره لنګ مونږ ته هغه پیریان او انسانان راوخی چې هغوی مونږ گمراه کړیو مونږ به هغوی تر پښو لاندې په عمل کړو تر څو چې هغوی خورا ذلیل او خوار شي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون کوم خلکو چې وویل الله زموږ پروردګار دی او بیا هغوی په دې باندې ثابت قدم پاتې شول په یقیني ډول پر هغو باندې پرختي نازلېږي او هغو ته وایي چې مو ویریږئ مو غم کوئ او خوښ اوسئ د هغه جنت په زیري سره چې له تاسې سره د هغه وعده کړی شوې ده
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. مونږ د دې دنیا په ژوند کې هم ستاسو ملګریو او په آخرت کې هم. هلته چې تاسو هر څه وغواړئ در بکړل شي او هر شی چې تاسو د هغه هیله وکړئ هغه به ستاسو وي. دا د میلمستیا وسایل د هغه ذات له خوا چې بخښونکی او خورا مهربان دی. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. او د هغه چا له خبرې نه به ښه خبره د بل چا وي چې هغه د الله خواته بلنه ورکړه او نیک عمل یې وکړه وی ویل چې زه مسلمان یم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. او ای پیغمبره نیکی او بدی او شانت نه ده. تاسو د بدی مخنیوي په هغه نیکی سره وکړئ چې هغه ډیره خوي. تاسو به وګورئ چې له تاسو سره چې د چا دښمنی لویدلې و هغه مو صمیمي دوست ګرځیدلی دی. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. دغه صفت نه په برخه کیږي مګر هغو خلکو ته چې صبر کوي او دغه مقام نه په برخه کیږي مګر هغو خلکو ته چې له ښه خلق څخه د غټې برخې خاوندان دي. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. او کته د شیطان لخوا کوم لمسون محسوس کړي نو د الله پناه وغواړه هغه هر څه اوري او پوهیږي. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. دغه شپه او ورځ لمر او سپوږمۍ د الله له نښانو څخه دي. لمر او سپوږمۍ ته سجده مکوئ بلکې هغه خدای ته سجده وکړئ چې دای پیدا کړی دي که پر اختیار سره تاسو د هغه عبادت کوونکي. د حامیم سجده مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو 40مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 450 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 18 آیت څخه اوري. د دې آیت په اوریدلو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. خو کدوی په غرور کولو سره پر خپل خبره ټینګار وکړي نو باکې نشته. کومې پرختي چې ستا پروردګار ته مقرب دي هغوی شپه او ورځ د هغه تسبیح کوي او هیڅ کله نه ستړي کیږي. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. او د الله له نښانو څخه یو دا ده چې ته ګورې چې ځمکه وچه کلکه ویده پرته ده بیا څنګه چې موږ پر هغې باندې اوبه ورولې په ناڅاپي ډول هغه برکیږي وده کوي او غوړیږي. په یقیني ډول کوم خدای چې دغه مړه لویدلې ځمکه ژوندی کوي هغه د مړو ژوندی کوونکی هم دی. په باوري ډول هغه په هر څه باندې قدرت لري. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى
اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. کوم کسان چې زموږ په آیاتونو کې کوګواله یا بدلون راولي هغوی له موږ نه پټ نه دي. په خپل فکر وکړئ چې آیا هغه څوک ډیر خدای چې په اور کې غورځېدونکی دی او که هغه څوک چې د قیامت په ورځ به د امن په حالت کې حاضر وي. کوي چې غواړي الله ستاسو ټول حرکتونه ویني. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. دا هغه کسان دي کله چې د نصیحت کلام ورته راغی نو د هغه له منلو نه انکار وکړ. خو حقیقت دا دی چې دا یو پیاوړی کتاب دی، باطل نه مخامخ پرې راتلی شي نه د شا لخوا. دا د یو حکمت په څښتن ستایل شوي ذات نازل کړی شوی وحی ده. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ای پیغمبره تا ته چې څه ویل کیږي په هغه کې هیڅ شی داسې نشته چې لتانه په خوا تیر شو پیغمبرانو ته نوی ویل شوی. بېشکه ستا پروردګار ډیر بخښونکی دی او د دې ترڅنګ د لوی دردناکې سزا ورکوونکی هم دی. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. کوم دا د عجمی قرآن په بڼه لېږلی وای نو دوی به ویلي ولې د آیاتونه په تفصیل سره بیان نه کړای شول. څه عجیبه خبره ده چې کلام عجمی ده او مخاطب عربي. دوی ته ووایه دغه قرآن د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او شفا ده. خو کوم کسان چې ایمان نه راوړي د هغو لپاره دا د غوږونو پلتې او د سترګو پټۍ ده. د هغو حال خود داسې دی لکه چې هغو ته له لرې نه نارې وهل کیږي. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. لدین مخکې مون موسی ته کتاب ورکړی و او د هغه په برخه کې همدغه اختلاف شوی و. که ستا پروردګار لا د مخه یوه خبره فیصله کړې نه وای نو د دغو اختلاف کوونکو په منځ کې به فیصله کړای شوې وه. او حقیقت دا دی چې دوی د هغه له پلوه په سخت تشویشناک شک کې غورځېدلي دي. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. څوک چې ښه عمل وکړي د خپل ځان لپاره به ښه وکړي، څوک چې بدي وکړي د هغې وبال به پر همغه باندې وي. او ستا پروردګار د خپلو بندګانو په حق کې ظالم نه دی. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. د هغه ساعت یعنی د قیامت علم خدای ته راجع کیږي. هغه پر هغو ټولو میوو پوهیږي چې له خپلو غوټیو څخه راوځي. هغه ته معلومه ده چې کومه ښځه انسان وي که حیوان حامله شوې ده او کومې بچی زیږولی دی. او په کومه ورځ چې هغه دوی ته غږ وکړي چې هغه زما شریکان چیرته دي دوی به ووایي مونږ عرض کړی دی
نن له موږ څخه هیڅوک د دې شاهدي ویونکی نشته. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. په هغه وخت کې بل دوی نه ټول هغه معبودان ورک شي چې دوی له دین مخکې هغوی بلل، او دوی به وانګيري چې د دوی لپاره اوس د پناه هیڅ کوم ځای نشته. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان د خیر په دعا غوښتلو هیڅ کله نشو منکی، او کله چې ور باندې کوم آفت راځي نو ناهیلي او زړه ماتي کیږي. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. خود څنګه چې د سخت وخت له تیریدون وروسته موږ ور باندې د خپل رحمت خوند څکو، دی وایي چې زه د همدې مستحق یم او زه ګمان نه کوم چې قیامت به راشي. خو که په رښتیا سره زه د خپل پروردګار خواته وګرځول شم نو هلته به هم مزې چرچې وکړم، په داسې حال کې چې موږ به کافرانو ته ارومرو وښیو چې هغوی څه کړي راغلي دي او په هغو باندې به موږ د ډېر ناولي عذاب خوند وڅکو. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. انسان ته چې کله موږ نعمت ورکو نو هغه له حق نه مخ اړوي او له شکر کولو څخه په ډډه کیږي، او کله چې کوم آفت ورته ورسیږي نو بیا په اوږدو دعاو باندې لاس پورې کوي. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. ای پیغمبره، دوی ته وایه آیا تاسو کله په دې فکر کړی دی چې که په رښتیا سره دغه قرآن د خدای لخوا وي او تاسو ترې انکار وکړئ نو له هغه چا نه به زیات ګمراه بل څوک وي چې د حق یعنی د دې قرآن سره په سخته دښمنۍ کې اوسي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ډېر ژر به موږ دوی ته خپل نښانې په آفاقو کې هم وښیو او د دوی په خپلو نفسونو کې هم، تر دې پورې چې دوی ته دا خبره څرګنده شي چې دغه قرآن په رښتیا سره برحق دی. آیا دا خبره کافي نه ده چې ستا پروردګار د هر څه لیدونکی دی؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. خبردار اوسئ، دوی د خپل پروردګار سره په لیدنې کې شک لري، واورئ هغه په هر څه چاپیر دی.